د پخوا زمانې د یو کلي قصه ده چې هلته به د ورځې هر څه سم و، خو چې کله به شپه شوه نو هوا به بدله شوه. خلکو به ځان پسې وړونه او کلکې بند کړل او د دې وجه یو شیطان و. د دې کلي سره خوا کې په یو غار کې یو شیطان اوسېده او دې شیطان د ځان سره یو کاروه هم ساتلی و چې هغه به شیطان ته د کلي خبر ورکو. دا شیطان به اکثر د شپې راته د انسانانو ښکار به کو او انسانان به یې خوړل. یو شپه یو مسافر بابا چې د هغه نوم کرمدین و په دې کلي تېرېده. ډېر ناوخته و. کرمدین بابا سوچ وکړ چې شپه به دلته تېره کړم، سحر به ځم. او دغسې کرمدین بابا د شپې تېرېدو دپاره د یو کور دروازه ووهله. په دې کور کې یو ښځه خاوند اوسېدل. د سړي نوم عبدالله او د ښځې نوم اسیه و. او بابا چې دروازه وټکوله نو دواړه ښځه خاوند ډېر ویرېدل. یا سړیه ما ته ښکاري شیطان راوي. او کنه ماته هم داسې ښکاري. یا سړیه زه خو داسې ډېره یریږم. مه یریږه ښځې، څنګ نشته، الله به خیر کې. دا خو یو شان دروازه ډبی، هسې نه بل څوک وي. لږ صبر وکړه، زه کور یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا بابا مونږ خو ډېر ویرېدو، ما وی که شیطان راغلی دی. نه بچې زه یو مسافر یم، په دې لار تېرېدم ناوخته و، ما وی شپه به وکړم سهار به ځم. او دې نه پس عبدالله کرمدین بابا له د شپې دپاره ځای ورکړي. او دغسې کرمدین بابا د عبدالله کور کې ښه بېغمه شپه تېره کړي. او د سحر عبدالله بابا له چای او روټۍ راوړي. بابا یو خبره مې کوله که خفه کېږې نه. وایه بچې څه خبره کې؟ بابا مونږ چې دې کور کې یوازې یو، څوک سره نشته. که ستاسو کلي لرې وي خیر د یو څو شپې سهار شه بیا به ځې. دلې شه بچې، الله دې کامیاب کا. چې ته ماته دومره په مینه وې نو ایثار به شم. او دغسې کرمدین بابا د عبدالله سره د یو څو شپو دپاره ایثار شو. بچې تا نه ما د یو خبرې تپوس کو. وایه بابا څه وې؟ بچې تا ماته پرون د شیطان خبره وکړه، زه خو پوه نه شوم دا څه خبره ده. او دغسې عبدالله کرمدین بابا ته د خپل کلي د شیطان ټوله قصه بیان کړي. نیکه یو خبره مې کوله. وایه څه خبره کې؟ نیکه په دې کلي کې یو سړی دی، عبدالله نومی دی او ډېر صحتمند دی او ښه غوښه په پکې وي. هغه په څه طریقه نه وتښتوه او ښه مژه به ترې واخلو. نو څنګه به یې راتښتوم او ویې خو ځان پسې ورونه او کلکې بند کړې وي. نیکه د عبدالله د ملګري په شکل کې ورشه او چې بهر لوځي نو ځان سره یې وتښتوه. ها اوس دې راته صحیح طریقه وښوله، بس بېګاله به ورځم. او دغسې چې کله شپه شي نو شیطان د عبدالله د کور مخې ته ولاړ وي او شیطان د ځان نه د عبدالله ملګری جوړ کړي او د عبدالله د کور دروازه ووهي. یلک عبدالله بهر روزه، ستا ملګری اتلې ما. عبدالله سوچ وکړي چې زما ملګری دی او بهر روزي. سلام علیکم اتیلا. ښه ده چې اواز دې وکړم مړه، زه خو یېرېدم ما وي که شیطان راغی. نو شیطان یم که نه؟ او عبدالله چې د عادل خپو ته وګوري نو هغه د شیطان وي. اچانک شیطان په خپل اصلي شکل کې راشي او عبدالله د ځان سره بوزي. هلکه کارغو، دکې خو رښتیا سمه غوښه ده، بس خو ټیټه یې مساله که چې پوهې کړو چې ویې خورو. نیکه کولمې مې کولې زه خورم ښه، هغه زما ډېرې خوښې. نه غواړې تاسو له ما سره ونه کې. او عبدالله پوه شي چې د دوی نه بچ کېدل ګران دي نو یو پلان جوړ کړي. یاره دوی نه خو اوس بچ کېدل ګران دي، خو یو پلان ورته جوړومه، په څه طریقه به دې ځان وباسم. ګوره شیطانه نه دې شه، شیطان صاحب
ټول کلیواله ستا د ختمولو یو پلان جوړ کړی دی. که ته ما پرېږدې زه به کلي ته لاړ شم او دا له به تې ټول معلومات راوړم او دغسې به بیا ته د هغوی نه بد شي. بس سیده په دې یو شرط دې پرېږدم کلي ته لاړ شه او ما د معلومات راوړه چې هغوی څه منصوبه جوړه کړې ده. او بل طرف ته د عبدالله ښځه هم د کلي منځ ته راوځي یو خلکه روزې او د هغې په چغه ټول کلیواله راوځي یا خلکو عبدالله شیطانو تختو او دې کې کرمدین بابا هم د خوبه راپاسي او بهر راوځي. ولې لورې څه چلو شو؟ ولې داسې چې روخې تاسو؟ یا بابا ورکه شوم عبدالله شیطانو تختو اوس په څه کومه. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې عبدالله هم راشي. دوی چې عبدالله ژوندی وویني نو حیران شي. یا سړیه ته راغلي او زه راغلم خو په یو بانه باندې. او دې نه پس عبدالله ټوله قصه بیان کی. دا به څه کېږي خلکه دا شیطان ختمول غواړي داسې چې دا شیطان یو انسان ختموي دا ټول کلي به ختم شي. او دې نه پس کرمدین بابا ټول د کلي خلک راټول کی. ها بابا وایه څه به کوو؟ ګوره بچي دا شیطان همیشه د پاره ختمول پکار دی او د دې د ختمولو طریقه ما سره شته. او د شیطان د ختمولو دپاره ما سره دا یو کپړه ده. دا یو ډېره خاص کپړه ده. ټول کلیوالا چې دا کپړه وویني نو حیران شي. یا بابا دا شینګه کپړه ده او دا به شینګه شیطان ختموي. ګوره بچي دا یو عام کپړه نه ده. دا ما د یو بزرګ راکړې وه. په دې چې کله شیطان کیني د هغه ټول طاقت به ختم شي او هغه به د دې کپړې نه نشي پاسېدی او دغسې به مونږ هغه ختم کړو. او دغسې دوی ټول یو پلان جوړ کی او عبدالله په سبا باندې د شیطان ځای ته ورولېږي. په غار کې شیطان او د هغه کارغه د عبدالله په انتظار ناست وي. شیطان صاحب ټول معلومات مې درله راوړل. وایه څه معلومات دي؟ شیطان صاحب د کلي دی او بابا راغلی دی. هغه سره ستا د ختمولو علم په یو کتاب کې لیکلی دی. هغه کتاب هغه سره دننه په کور کې پروت دی. ته ورشه او هغه کتاب دې واخله او هوس وځوه نو ته به دې بد شي. او دغسې شیطان د ځان نه یو بوډۍ جوړه کی او د کلي طرف ته روانه شي. بل خوا کرمدین بابا په یو کرسۍ هغه توره کپړه ایښې وي او د شیطان د راتلو انتظار کوي. او لږ ساعت پس هغه بوډۍ کرمدین بابا له راشي. څوک یې هورې؟ څه له راغلي؟ وروره یو مسافر یم څه خوراک وراله راکه. وروره ډېر لرې نه راغلی یم ستړی یم. دې کور دا دروازه لږه کلو که چې لږ ارام وکړم نو بیا به ځم. اچانک د کرمدین بابا نظر د بوډۍ په خپو پرېوځي چې خپې د شیطان وي. هو هنو زه هوس پې شوم. د شیطان یو د بوډۍ په شکل کې راغلی. لږ صبر چې علاج درله وکړم. زه ماته دلته ونه کې کښېنم او ګورم چې څه به کېږي. سعیده هورې ته په دې کورسۍ کښېنه دمه به شي او زه به درله خوراک روباسم. هر ورځ دلته کښېنم زه ته ورشه. اوس وایه شیطانه ته د بوډۍ په شکل کې راغلی اوس فوقته ګیره شوې اوس به در سره ګورو. وایي زه خو نشم پاسېدی. یو هلکه روزی راشه شیطان ګیر شوی دی. یې لکه شیطان خیله له راټینګ کړو. الله دې خیر کړي چې اوس به څه کېږي. هوایه اوس درسره سوکو حلال دي کو که په کانو دې ودو که اور کې دې وسوځو او که په جمدونې دنه سرمنو باسم. یا بوډا تا ما سره ښه ونه کړل. تا سره به زه ګورم جمدې دې نه پرېږدم. جمدې خو بیا هله نه پرېږدي چې ته خو جمدې پاتې شي که نه. او دې نه پس ټول کلیوالا شیطان په کاڼو ولي او مړی کی او دغسې شیطان ختم شي. یې لږ خپې وباسه. شیطان صاحب خو یې لاله مړ کړو. اوس یې ماته خیال نه شي. او کارغه هم دوه خپل یو دوه پردی کی او کلی پرېږدي لاړ شي وتښتي. او دغسې کرمدین بابا ټول کلیوالا د شیطان نه خلاص کړل. ټول کلیوالا د کرمدین بابا شکریه ادا کی او په خوشحالۍ یې رخصت کی. او دې نه پس ټول کلیوالا بغیر سیاري په خوشحالۍ ژوند تېراو.